د ټولګټو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثاني د سالنګونو لویې لارې د دریو برخو شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ او د شغنجان سړک د بیرغونې له چارو څخه لیدنه کړې. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خبره ښاغلي ثاني په دغه لیدنه کې قراردادي شرکتونو ته سپارښتنه کړې تر څو د یادې لویې لارې د بیرغونې چارې د ژمي تر رارسېدو وړاندې بشپړې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. کار شورای سالنگ ها در 3 بخش، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و بخش خنجان لادوشی از سوی وزارت فوایدنامه آغاز گردیده است و عملا جریان دارد. ښاغلی حقشناس همدارنګه په سالنګونو کې له 14مې ګالرۍ تر تونل د کار له بشپړېدو خبر ورکوي او وایي چې په لسو ګالریو کې لا هم کار روان دی. که خوشبختانه کار کانکریت ریزی از تونل لا گالری 16 تکمیل شده است و اکنون در 10 گالری، 5 گالری در سالنگ شمالی، 5 گالری در سالنگ جنوبی و سرک‌های اتصالی میان گالری ها کار جریان دارد که در بعض گالری ها کار طبقه CTB تکمیل است و آماده کانکریت ریزی می باشد و در بعض گالری ها کار طبقه فیلتری و CTB جریان دارد. محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فوایدنامه در سفری که روز جمعه به شورای سالنگ ها داشتند، ضمن بازدید از جریان کار شورای سالنگ ها به تیم های تکنیکی وزارت و مسئولین شرکت های قراردادی هدایت دادند تا سرد شدن هوا و رسیدن فصل زمستان کار پلان شده این بخش شورای سالنگ ها را تکمیل نمایند که از سوی مسئولین شرکت ها به سرپرست وزارت فوایدنامه جهت تکمیل کار اطمینان داده شد. همچنان ترمیم و هموارکاری سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی از سوی پرسنل ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها به منظور رفت آمد و آوردن سهولت های ترانسپورتی به هموطنان عزیز ما نیز صورت گرفته است. له دې سره هم مهاله د سالنګونو ساتنې او څارنې ریاست د پرسونل او ماشینرۍ پر مټ د موټر چلوونکو د هوسا تګ راتګ په موخه په شمالي او جنوبي سالنګ کې د سړک د هوارېدو کار بشپړ شوی او د ځینو برخو د ترمیماتو کار یې لا هم جریان لري. سالنګ د ترانزیټي ارزښت له مخې له مرکز سره د 9 شمالي ولایتونو د نښلولو نقطې ترڅنګ د منځنۍ اسیا ترانزیټي لویه لار هم ګڼل کیږي او اسلامي امارت هڅه کوي چې په اساسي بڼه یې ورغوي.